سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. بونژور ای بیاونیو. نن زه بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دویمه ویډیو ده، دویم درس دی. تاسو فرانسوي زده کوئ په پښتو کې. نو نننی زموږ چې کوم درس دی هغه دی ډیز اف د ویک یا د ورځو نومونه. په فرانسوي کې ورته وایي les jours de la semaine. ژوغ ورځې ته وایي، سمین هفتې ته وایي. نو راځئ چې د ورځې نومونه زده کړو. اول لندی. تاسو یې معنی باید تکرار کړئ. لندی. لندی ویلی کېږي دوشنبې ته چې انګلیش کې ورته موږ وایو منډی. لندی. دویم دی مغدی. مغدی ویلی کېږي سه شنبې ته یعنی انګلیش کې ورته وایو ټیوزډی. مغدی. دریم دی mercredi. mercredi. mercredi ویلی کېږي چهارشنبې ته mercredi. بیا دی jeudi. jeudi ویلی کېږي پنجشنبې ته jeudi. هغې نه بعد دی vendredi. vendredi ویلی کېږي جمعې ته vendredi. بیا دی موږ سره samedi. samedi ویلی کېږي خالي یا شنبې ته چې انګلیش کې ورته موږ ساترډی وایو. بیا دی موږ سره دیماش. دیماش ویلی کېږي یکشنبې ته دیماش. نو دا دي د ورځو نومونه. اوس زه بیا ستاسو دپاره یو ځلې تکراروم. لندي، مغدي، mercredi، jeudi، vendredi، samedi، دیماش. نو دا و د ورځې نومونه په فرانسوي کې ستاسو دپاره. نو امید دی چې تاسو دا زده کړئ او صحیح تلفظ یې وکئ. مننه. زما چینل تاسو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ستاسو ملګري او تاسو ته فایده واخلئ. مننه. تاسو ټول ته ښه وخت. ابیانتو.